امام بخاری رحمه الله کتاب ته ولې خلک د مجوسیانو د کتاب نسبت کوي؟ آیا امام بخاری رحمه الله مجوسی و؟ امام بخاری رحمه الله الله نه منلو؟ امام بخاری رحمه الله موحد نو؟ امام بخاری رحمه الله توحید نه منلو؟ امام بخاری رحمه الله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدار نو؟ په دین باندې ځان نو پوه کړي یا داغه نه کوم ګناهونه نه کړي یا هغه د صحابه کرامو په ځای باندې د کافرو نه چرته کې احادیث مونږ ته نقل کړي قطعا نه. دا خلک ورته وایي دا نسبت کوي یو د بغض او دشمنۍ د وجې نه چې امام بخاري رحمه الله د حدیثو خدمت کړی دی. که هغه ته دا خلک د مجوسي نسبت کوي په دغه وجه باندې چې د هغه په نیکونو کې مجوسیان تیر شوي په نیکونو کې، نو ګوره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکونه هم مسلمانان نو، د ابراهیم علیه السلام پلار هم مسلمان نو. نو یو چاته د پلار یا د نیکه د وجې نه د کفر نسبت کول آیا دا موږ ته شریعت اجازه راکوي؟ آیا موږ ته ضمیر دغه اجازه راکوي؟ چرته هم نه. دا به ډېره د ظلم فیصلې